ولې سپوږمۍ تندر نیسي؟ دا یو مهمه موضوع ده چې زه تاسو ته وضاحت درکول غواړم، هم ساينسي اړخه او هم دینی اړخه. مخکې ما تفصیلي معلومات ورکړي خو تاسو ته نن ان شاء الله په لنډ ډول باندې وضاحت کول غواړم. ګورئ ساينس دا خبره کړې ده وایي دې خواته لمر ده، دا سپوږمۍ ده فرضاً کنه، دلته ځمکه ده. صحیح شوه؟ دلته ځمکه ده. کله چې لمر وړانګه په دې سپوږمۍ باندې ونه لګیږي، صحیح شوه، عموما د دې وړانګه په دې سپوږمۍ باندې لګیږي نو دا هغه یې ښکاره رڼا ورکوي. خو چې د دې لمر دلته د دې دواړو په منځ کې ځمکه راغله، دکه تاویږي، ځمکه راتاویږي که نه، لمر هم حرکت کوي. نو دلته چې کله د دې وړانګې په دې سپوږمۍ باندې ونه لګیږي نو دلته دا سپوږمۍ خړه شي او توره شي. صحیح شوه؟ نور وایي په دې کې کوم مشکل نشته ده، ساينس دا خبره کړې ده. اسلام څه ویلي دي؟ اسلام یو دا خبره کړې چې په داسې وخت کې باید انسان لمونځ وکړي، دعا وکړي. دریم نمبر باندې دا د الله جل جلاله د قدرت یوه نښه ده، یعنی الله جل جلاله چې څه وغواړي هغه کولی شي او دا هر څه د الله د واک لاندې حرکت کوي. هر څه د الله جل جلاله په قدرت کې دي. څنګه چې خوښوي هغه رقم الله جل جلاله هر څه کولی شي. او بل اخرنۍ خبره چې اسلام کړې ده، صدقه باید انسان وکړي، یو څه خیرات باید وکړي. پخوانی فکر دا و له اسلام نه وړاندې، صحیح شوه، له اسلام نه وړاندې د خلکو فکر دا و چې کله هم دغه رقم ته یو کار کیږي که نه، یعنی کله سپوږمۍ خړه شي، تندر یې ونیسي او یا لمر تندر ونیسي، وایي د دې معنا دا چې یو ډیر بد خبر راتلونکی ده، ډیر یو خطرناک او عجیبه غوندې حالت راتلونکی ده. صحیح شوه؟ نو عجیبه کار دا وشو چې په همغه وخت کې، صحیح شوه، په همغه ورځ باندې، بلکې په همغه ورځ باندې د نبي علیه الصلاة والسلام زوی وفات شو. اول خو د نبي علیه الصلاة والسلام زوی نو، بیا چې پیدا شو نو په دغه ورځ باندې وفات شو. نو بس خلکو دا خبره غوغا جوړه کړه چې ګورئ نه مو ویلې زمونږ چې څنګه فکر وکنه، زمونږ چې څنګه باور و هماغه رقم وشو. دلته ګورئ چې په دې ورځ باندې سپوږمۍ خړه شوه، صحیح شوه، تندر ونیوله، هلته د نبي علیه الصلاة والسلام زوی وفات شوی. دا په دې دلیل ده چې زمونږ هغه فکر هغه دغه دلته برابر سره برابر شو او دلته یو ډیره بده حادثه موږ تاسو ولیدله. صحیح شوه؟ نبي علیه الصلاة والسلام په جواب کې ورته وویل چې ګورئ دا سپوږمۍ چې ده که نه او یا د لمر، دا الله جل جلاله پیدا کړي، دا د الله د قدرتونو یو لوی نښې دي چې موږ تاسو یې په خپلو سترګو وینو که نه. دا د چا د مړینې له وجې نه یا د چا د ژوندون له وجې نه دا په دې کې تغیرات نه راځي. صحیح شوه؟ دا خو ډېرې غټې خبرې دي که نه. د انسان مرګ شو، یو څوک وفات شي، مثلا یو څوک را ژوندی شي، د دې وجې نه په دې کې دغه بدلونونه نشي راتللی. صحیح شوه؟ دا د الله جل جلاله خپله خوښه ده چې څنګه پکې بدلون راولي، کله یې راولي کله یې نه راولي. نو نبي علیه الصلاة والسلام دغه د دوی دا خبره رد کړه. اگر چې دلته د نبي علیه الصلاة والسلام د رښتینولي لپاره، د پیغمبري لپاره دلته یو قوي دلیل موجود ده. ګوره که فکر وکړو، نبي علیه الصلاة والسلام که ویل وای چې هو بالکل وګورئ، صحیح شوه، په ما باندې دومره یو لوی مصیبت راغی او هلته الله جل جلاله سپوږمۍ خړه کړه، دا په دې دلیل ده چې زه د الله جل جلاله رښتینی پیغمبر یم. ځکه زما په ژوند کې دومره یو عجیبه غوندې حادثه او هلته په کائناتو کې دومره یو لوی بدلون راغی. نو وګورئ تاسو ورته کولی شو نبي علیه السلام دا ووایي که نه، خو دا چې رښتینی پیغمبر و او د سره نور ډیر زیات دلایل او معجزې وي چې په هغه باندې خپله پیغمبري ثابتولی شوه. هیڅ ضرورت یې نه درلوده چې دلته دی دا خبره وکړي او ځان ثابت کړي. نبي علیه السلام واضحه خبره وکړه چې دا د چا د مړینې یا د چا د ژوندون په خاطر باندې په دې کې تغییرات نشي راتللی او نه راځي. صحیح شوه؟ عجیبه خبره دا ده چې نبي علیه الصلاة والسلام په داسې حالت کې ویرېدلی و. نن سبا خلک وایي که نه، وایي ساینس دا وایي چې بس دا یو طبیعي پیښه ده، رامنځته کېږي، ځمکه د لمر او د سپوږمۍ په منځ کې راځي، نو بس نور هېڅ په دې کې کوم مشکل نشته. حال دا چې نبي علیه الصلاة والسلام په داسې حالت کې د ویرې اظهار کړی. صحیح شوه؟ او دا یو طبیعي خبره ده چې کله هم دغه په مخلوقاتو کې یا په دنیا کې کوم بدلون راشي که نه، یا کوم طبیعي حالت باندې چې الله جل جلاله دا کائنات پیدا کړي دي، دا شیان پیدا کړي دنیا، کله چې په دې کې یو دم کوم بدلون راځي که نه او عجیبه حالت راځي که نه، تغییرات راځي، ګډوډي راځي، بې نظمي راځي، نو طبیعي ډول باندې انسان د ویرې احساس کوي. په ځانګړي ډول کله چې د انسان په زړه کې د الله ویره وي، خامخا ویریږي او ترهیږي. صحیح شوه؟ چې دا ولې دا حالت بدل شو؟ مثلا فرضاً
عام طور باندې ځمکه ولاړه ده، دا یو طبیعي حالت. یو دم کله کله پکې لړزه راسي، انسان ویریږي په طبیعي ډول باندې چې دا ولې دا ځمکه وښورېده. صحیح ده چې هلته هم ساینس دا وایي چې طبقې سره ټکر خوري نو زلزله راځي، خو هلته اسلام موږ تاسو ته ویلي دي چې انسان لپاره هم د پند او د عبرت او د درس اخیستلو یو بهترین وخت ده چې باید انسان درس واخلي. دلته هم په عیني ډول باندې اسلام چې موږ تاسو ته دغه خبرې کړي دي، دا خو هم کومې غلطې خبرې خو ولا کوي، صحیح خبرې دي. انسانه مونځ وکړه، په مونځ سره ستا زړه مطمئن کېږي، آرامه کېږي، له دغه ویرې حالت نه راوځي، له الله سره د اړیکه برابرېږي. دعا باندې موږ تاسو الله جل جلاله نه خیر غواړو چې الله خیر را پېښ کړي، یا الله حالت مو مه خرابوه، یا الله حالت مو مه بدتر کوه، یا الله دغه دنیا چې څنګه په نورمال ډول باندې روانه ده یا الله همداسې وساته. ګورې دعا څومره بهترین شی ده. د الله جل جلاله سره زموږ ستاسو اړیکې برابرېږي، د هغه قدرت نښې موږ تاسو ته ښکاره کېږي چې ګورې دا دومره لوی مخلوقات الله پیدا کړي دي، دا د الله جل جلاله د واک لاندې دي، او په هر حالت کې الله جل جلاله چې څه شی وغواړي هغه پکې کولی شي. د دې وجې نه الله جل جلاله قرآن شریف کې په اخرنۍ سپاره کې فرمایلي اذا الشمس کورت، یعنې د انسان زموږ ستاسو په ذهن کې راځي چې دا لمر د یو وخت کې اصلا رڼا ونه کړي، نه د تودوخه ولري او نه د دغه روښنایي پکې خړ پړ دي شي، دا زموږ ستاسو په عقل کې نه راځي. خو الله جل جلاله فرمایي چې نه، یوه ورځ به راځي چې دا لمر به خړ پړ شي، صحیح شوه که نه، ستوري به ختم شي، سپوږمۍ به ختمه شي، سپوږمۍ کې به خړوالی راشي، نه به رڼا به پکې نه وي، هېڅ به هم پکې نه وي. نو دا الله جل جلاله انسان ته الله جل جلاله ور یادېږي، د هغه قدرت ور یادېږي، د هغه طاقت ور یادېږي، او په دې باندې باوري کېږي چې بالکل دا هر څه د الله له واک لاندې دي، او چې الله جل جلاله څه شی وغواړي که نه هغه کولی شي. په دغه تغییراتو سره کیدی شي انسان ته یا د دنیا ته کوم خطر متوجي. دا نن که ساینس نه ده کشف کړې، خو دا ضرور خبر نه ده چې حتما یو ساینس یو خبره کشف کړي که نه، نو بیا موږ تاسو ومنو، موږ تاسو هغه خبرې منو چې اسلام موږ تاسو ته کړي دي. بل اسلام موږ تاسو صدقه وکړي، نو صدقه بد کار، په صدقې سره انسان خوشحالي ترلاسه کوي، په خپله هم خوشحاله کېږي، هغه چاته چې صدقه ورکوي هغه هم خوشحاله کېږي. یعنې په اصل کې اسلام موږ تاسو ته داسې کې خبرې کړي دي چې زموږ ستاسو ژوند ورسره ښه کېدلی شي. او له موږ نه غټه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې انسان تربیه کېږي او له انسان نه انسان جوړېږي. اصلي هدف دا ده، صحیح شوه، چې انسان نه باید انسان جوړ شي. دا ډیره مهمه ده، که انسان نه انسان جوړ شو، دا دنیا ګل ګلزار ده، دا دنیا جنت ده. که په هغه کې ساینس او ټکنالوژي او بل وي او که نه وي، خو چې انسان وي، دا انسان به آرامه ژوند وکړي، دا دنیا به خوشحاله به وي، دا دنیا ټوله دنیا کې به آرامي وي. خو که څومره هم ساینس پرمختګ وکړي او ټکنالوژي، خو چې انسان نه انسان نه جوړ شوی، په یاد ولرئ چې دا دنیا دوزخ ده. په دې دنیا کې به موږ تاسو کړېږو، په دې دنیا کې به موږ تاسو ځورېږو، ځکه دا د انسان به دا شیونه په داسې طریقه استعمالوي چې د نورو د تباهي سبب به ګرځېږي. نو مهرباني وکړئ ساینس ډېر له اسلام نه مه مخکې کوئ، صحیح شوه، اسلام مخکې ده، ساینس چې ده شاته ده. که ساینس کومې خبرې وکړې، کشف یې کړې چې د اسلام سره په ټکر کې نه دي، موږ یې منو، دا یو ساینسي حقیقت ده که نه، موږ ومنه، هېڅ مشکل په دې کې نشته. خو چې ساینس داسې یوه خبره وکړه چې اسلام سره په ټکر کې وه، نو موږ به هغه خبره بیا غورځوو، ځکه ساینس خو بدلیږي را بدلیږي، دا قصې خو بدلیږي، چې شاید نن یوه خبره وکړي، سبا بله خبره، بله ورځ بله خبره، بله ورځ بله خبره. دا خو بنا دي د دوی خبرې ټولې په کشفیاتو باندې. زموږ یو استاد تللی خارج ته، نو هغه له د خارجیانو نه پوښتنه کړې چې تاسو دا جنات منئ او که نه منئ؟ هغه ورته ویلي چې په لابراتوار کې خو یې نه منو، په لابراتوار کې موږ ته نه ښکاره کېږي، په دې اسباب و وسایلو ماشینونو کې موږ ته پیریان نه ښکاري، خو د باندې یې منو، د باندې چې وځو د لابراتوار نه که نه لیبارټري نه وځو، هلته یې منو په حقیقت کې. څنګه یې منو؟ ځکه چې وایي موږ ته کله ناکله یو مریض راشي چې اصلا په هغه کې د مریضي هېڅ کومه وجه نه وي، هېڅ شی هم په هغه کې نشته ده، خو بیا هم په هغه کې داسې یو څه ښکاره کېږي چې موږ پوهېږو چې دلته نور څوک مخلوقات هم شته دي. صحیح شوه؟ نو صحیح ده چې موږ ته په میکروسکوپ او په نورو ماشینونو کې نه ښکاره کېږي، خو دا چې انسان ته ګورو، چې مریض ته ګورو، زموږ یقین په دې خبره باندې راځي چې په دې دنیا کې چې موږ
څه وینو لکه انسانان او حیوانات او مرغان له دې نه علاوه نور مخلوقات هم ژوند کوي چې هغه پیدا شوي دي او زموږ او ستاسو سره په دې ټولنه کې دي خو موږ او تاسو یې وینو نه. صحیح شوه؟ نو ضرور ده چې ساینس یو خبره وکړي بیا یې موږ او تاسو ومنو. مهمه زموږ او ستاسو لپاره اسلام ده، دین ده، دا د الله له طرف نه راغلی ده، دا د انسانانو نظریات دي. نو د انسان نظریات چیرته له الله سره برابرېدلی شي. هیله ده انشاءالله چې یو څه فکر به تاسو ته درکړل شوی او یو څه معلومات به تاسو ته ما در انتقال کړي. که تاسو بیا کوم سوال لرئ یا کوم پوښتنه وي یا تاسو کوم موضوع باندې نه یې پوه شوي کولی شئ ما سره په کمنټ کې شریک کړئ. انشاءالله زه ستاسې په خدمت کې یم. خوشحاله او آرامه ژوند ولرئ.